یو خاوند ولګېد او په فیسبوک باندې د خپلې ښځې سره دوستي شروع کړه. هغه ته به یې په مسنجر باندې څه کول، میسیجونه کول او د یو بل سره به یې ګپ شپ لګاوه. د جینۍ ته اوس پته نشته چې دا خاوند دی، زما خاوند دی خپله او ماته میسیجونه کوي. وخت تېرېدو ملګرو، خو چې کله د یو 3 میاشتې وشوې که نه، نو د جینۍ ولګېده او د دې هلک سره مینه پیدا شوله. خپل خاوند دی خو د دې سره مینه پیدا شوه، خو د جینۍ ته پته نشته چې دا زما خاوند دی. ملګرو چې وخت تېرېدو د هلک سره هم مینه پیدا شوله، د یو بل سره بیخي تعلقات راغلل. ملګرو د هغه نه پس چې دی نو د هلک ورته وویل که نه، ویل زه ستا سره واده کول غواړم. د جینۍ ورته ویل چې زه هم ستا سره واده کول غواړم، دواړه به واده وکړو. ملګرو د هلک ورته دروغ ویل دي چې زه په بهر ملک یم او زه به تا دلته راولم، او بیا به دواړه به په بهر ملکونه ورته یاد کړي چې په هغه کې به دواړه ژوند تېروو. د هغه نه پس چې دی که نه، د هلک ورته ویل دي چې ستا خاوند هم دی، د هغه سره به څه وکړي. د جینۍ ورته ویل چې ته د هغه نه خلاص اوسه، د هغه نه به زه طلاق واخلم او څه وکړم، طلاق به ترې واخلم او زه به ستا سره یم، بیا به دواړه زندګي تېروو. د هغه نه پس چې دی نو دا کور ته جینۍ چې کله په کور کې خاوند راغلی دی، نو دې په کور کې د خاوند سره هم لانجې شروع کړلې، نفرتونه شروع کړلې، د خاوند نه سیټ ته ګرځي. ملګرو چې کله وخت تېرېږي که نه، یوه ورځ یې داسې راغله که نه ملګرو، چې دا ښځه ولګېده او خپل خاوند ته یې وویل چې ما له څه کړه طلاق راکړه. چې کله ورته دا خبره وکړه نو که نه، بیا یې خپل خاوند ته میسج وکړو. دا کوم سړی چې دی نو دی خو د دې خاوند دی، دې ته یې میسج وکړو چې ما ورسره لانجه وکړه او د هغه نه پس چې دی نو زه به ترې طلاق ډېر ژر واخلم او څه کوم، زه بیا به دواړه څه کوو، زندګي به تېروو، بهر ملک به زه لاړه شم. لکه د جینۍ خو داسې سوچ و او پته ورته نشته چې د خاوند دی. د هغه نه پس چې دی که نه ملګرو، د جینۍ چې دی نو د هلک ته خو چې دی نو دا خو دې له طلاق نه ورکوي، ځکه چې دا خو د دې خپل خاوند دی، ځکه طلاق وله نه ورکوي. دا جینۍ چې دی نو ډېر زیات کوښښونه وکړل، خو د هلک نه برابره شوه او د خپل مور پلار ته لاړه. د خپل مور پلار ته لاړه که نه، ولې چې د هلک به راشي او ما له به ایسته کړي، طلاق راکړي. او د هلک چې دی که نه، چې کله د مور پلار که د جینۍ لاړه شي، نو د جینۍ د خپل خاوند ته میسج وکړي چې دغه ته زما سره میلاوېدو له راشه. چې کله دې کس ته وایي چې ته زما سره میلاوېدو له راشه، چې کله میلاوېدو له ورسره راشي که نه، چې وایي چې زما سره میلاو شو، دا جینۍ څه کوي، ځان بیخي تیار کړي، وایي چې زه د دې سره میلاوېږم او د خپل خاوند نه به طلاق واخلم او دې سره میلاو شم او بیا بهر ملکونو کې به زندګي تېروم. چې کله هغه هلک راغلی دی که نه، بهر دیو ته ګیټ وهلی دی که نه، چې کله ګیټ ورته د جینۍ بېرته کړي، نو هغه دیو خاوني. چې کله دې خاوني ملګرو، نو چې هغه ورته ټول میسیجونه ورایسته کړي که نه، نو هغه څه کېږي، جینۍ باندې ایسته کړي، بیخي څه چل وشي چې ما باندې څه چل شوی و چې ما د خپل خاوند سره یو داسې کار وکړو چې خپل خاوند ته مې ویل چې ما له طلاق راکړه، هغه زما سره په میسیجونو باندې خبرې کولې، هغه زما خپل خاوند دی. د هغه نه پس ولګېدل ملګرو، په جینۍ باندې ایسته کیسې چل وشو او هغه هلک سیده دې کور ته راغی. هلک هم کیسې د کور ته ترې راغی که نه، په جینۍ چل وشو، مور پلار یې رالل او چې مور پلار یې رالل، نو سیده یې څه وکړه، هسپتال ته یې ویوړه. چې کله یې هسپتال ته یوړه، نو ملګرو هغه په هسپتال کې ورته ډاکټر ویل که نه، ویل په دې ډېر زیات خفګان راغلی دی او په دې ورته بیماري ورته لګېدل ده، په دې ته نور خفګان نه راغلی، دا دې د دنیا نه تللی هم شي. د هغه نه پس خاوند چې دی نو په هغه کې بیا هم په زړه کې رحم و او هغه څه وکړو، ایسته کې د جینۍ خواله هسپتال ته لاړ. کله چې د جینۍ خواله هسپتال ته لاړ، نو د یو بل سره کېناستل او جینۍ ته څه وکړه، معافي وغوښتله، ویل چې ما معاف کړه، زما نه غلطي شوې ده او زه بیا داسې چل نه کوم. ملګرو نو چېرته هم په زندګي کې داسې کیسې مه کوئ که نه. زما په دې ویډیو کې ډېر زیات عبرت دی او ښه غوندې کمنټ په دې ویډیو باندې وکړه یار، چې چېرته هم داسې کار مه کوئ یار. زه خو ډېر زیات خفه شوم که نه، په دې کې تاسو اوس دا رشته هم ختمېدلی شوه، خو بس بچ شوه صرف په دې باندې چې په زړه په سړي په زړه کې هم رحم و او د جینۍ څه وکړه، دې زندګي هم ختمېدلی شوه. که چېرته طلاق یې ورکړی وی، یو ایسته کې دا مړه کېدلی هم شوه. دا ویډیو د نورو ملګرو سره ضرور شیر کړئ.